نبی الرحمة محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یقینا د الله رب العزال هغه ځوان ډیر خوښیږي او محبت ورسره کوي چې هغه ځوان د خپل ځواني د الله رب العزال په طاعت کې ختم کړي. دلته دا ځوان عام راغلی دی، که نارینه وي که ښځینه. او دویم چې الله رب العزال محبت ورسره لري، د الله رب العزال خوښیږي، هغه باچا دی چې هغه عادل وي، عدل کوي، عدالت والا باچا وي. نن سبا په 100% کې 90% ځوانان که نارینه دي که ښځینه دي هغوی خپل ځواني په نیټ باندې، فیسبوک باندې، ټیک ټاک باندې، واتساپ باندې او په ټیویانو باندې، تلویزیونونو باندې، سریالونو او فلمونو باندې ختم کړه. په داسې حال کې چې الله رب العزال ته خپله دا د ځوانۍ عبادت محبوب هم دی. او نن سبا زموږ ځوانانو نارینه او زنانه خپله ځواني تباه کړل په نورو عبثو شیانو کې. نو ای د ادم اولاده لږ خپل قبر ته سوچ وکړئ. زموږ او ستاسې مخ ته قبر را روان دی، مرګ را روان دی. دا حساب کتاب زما او ستا سره کیږي او آخرت ورځ را روانه ده. ما او تا په دې باندې ایمان لرو، نو په دې خپل ځواني کې به د الله طاعت کوو، عبادت به کوو، او دا خپل ځواني به د الله رب العزال په عبادت کې ختموو. داسې نه چې هغه پر عبثو، پر دې فاني ژوند باندې په عبثو خواهشاتو او شهواتو باندې راڅخه ختم سي. چې د دې دنیا د ژوند د هرې لحظې سوال به زما او ستا څخه کیږي چې دا وخت دې څنګه تیر کړي، دا وخت دې څنګه تیر کړي، دلته دې څه کول، دلته دې څه کول. دا ژوند عبث چاته نه دی ورکول شوی. دا ژوند الله چې بنده ته ورکړی دی د دې دپاره چې الله پکې وپېژني، د الله عبادت وکړي، د الله د دین خدمت وکړي. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.